خندا و خوشحالي ونو نن پتالا والا میدان جړه کوم دې به کم کوي دې د یو پسې منډه وکړي د بل پسې منډه وکړي وکړم د خلکو نو هم الواد دی دا چې مې د دې باندې ورکېږم لکه بیخي ډاکټرانو چې د هیڅ قسم له بیماري نوره نشتي خو دا ورته بدل کوي دی به بچ شي قسمتي نوی نور سوي نو چې خوشاله او په جړه بدل شينا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم د لټون بنیر سره حاضر یم. شکر وباسه چې شاکر غمخواران دشته دي هغوی ته وګوره چې غم لري غمخوار نه لري. خوګو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې لټون بنیر تر دې د میساو سره خلک معرفي کړي دي څوک چې د دې خاورې د پاره کار کوي کاری کړي وي او د کار کولو هڅه لري. په دې حلقو کې داسې خلک هم تاسو سره معرفي کړي څوک چې ډیر زیات لاچاره بېوسه وي بیمار وي او د ستونزو سره مخ وي. زه د خپل رب نوم د امید ساتم او دا دعا کوم چې الله تر دې دمې چې کوم مینوالو د غریبانو سره کومک کړي ملاتړ کړي دي او په لټون بنیر او په موږ باندې اعتماد کړي تور له په دواړه جانه اجر ورکړي. خو ګمینوالو نن غازی خانی کلی ته راغلی یم چې دا د ضلع بنیر یو لوی کلی دی. په دې کلي کې یو بیمار دی چې د فضل کریم په نوم باندې نومیږي. د ډېر وخت نه بیمار دی. په خپل وخت کې چې کله هغه ټیک ټاکونو محنت مزدوري کوله په خپلو بچوی تعلیم هم کړی دی. نورې خبرې به د هغوی سره کوو د هغوی د ټبر سره د هغوی د بچو سره. خو مینوالو مونږ سره اوسئ او لټون بنیر سره اوسئ. زما نوم دی فضل کریم. زه غازي خان یم. ټول مخلوق ته پته را چې خپل محنت مې کوم او د چا نه مې څه غوښتې نه دي چا له چې وس کې مې څه چې بل له مې ورکړي دي. خو 3-4 کاله کې زه ډېر مجبوره وم علاج مې وکړو خو اوس راته ډاکټرانو دا خبره وکړه چې بغیر ستا مسله د وینې د بدلولو نه کېږي. اوس راته وایي چې بهی دا وینه بدل کا. هغه وینه اوس زما سره د هغې دومره پروګرام نشته چې زه هغه ځای ته ورسم او زه وینه بدل کړم. که تاسو مدد وکړو او ستاسو په مدد سره زما را زندګي زما واړه بچي دي زه بچ شوم. ناقو راته وایي چې ته بچ کېږي خو لکه چې دا دې بدل کړي نه نو کېږي او که دغه نه وي نو ستا زندګي بیا خطره کې ده. او ډاکټرانو واپس کړم چې نور مه راځه لاله واپس چې څو دې مسله دغه کړې نه ده. اوس را باندې بېهوشي راځي 10-12 ورځې زه بېهوشه یم. په ځان پوهېږم نه پېښور ته مې اوسې په هوش کې نه راځم او وړو بولي کې رانه وینه ځي دړ لمنې هر وخت چې راځي ارځي د نشې هغه ډراپ راته لګوي د هغې سره څه لږه ډېره ګزاره روانه وي. خو لکه نور زما د علاج هیڅ قسم له څه د دغه وینې بدلولو نه علاوه هیڅ قسم له څه دغه نه راځي. او داسې څوک شته نه چې یاره دا به لکه ما سره دا منډه ووایي دا پیسې ادا کړي چې زما دا ماته بدل کړي. لاسونه مې پړسېږي خپې مې پړسېږي خېټه مې پړسېږي او دا مخ مې پړسېږي. نو زه لکه دا ماته دا تکلیف ته دړ لمنې 24 ګنټې چې نشې ډراپ ولګوم چې ګنټه نیم څه ګزاره وشي او چې هغه نه چې بیا یو وروړی یو تکلیف وي. محنت مې دا کړی دی چې غازي خاني خلکو ته ټولو ته پته را ګیر چاپېره مضافاتو کې په دې کې ټولو ته پته را چې دی ښه محنتکش سړی دی د چا نه هېڅ قسم له څه د غوښتو څه ذریعه نه ده کړې. خپلې چې را سره وي چاله مې ور په کار به وي چاله مې ورکړي دي. بچې مې 2 دي 2 جینکۍ واده دي او 15 را سره دلته کور کې دي 3 هلکان دي او 2 جینکۍ پاتې دي. نو خلکو را سره مدد کړی دی خو په چا وس کېږي 1500 راکړي دي چا 1000 راکړي دي. اوس زه مجبوره یم
زما سره هیڅ قسم لس دغه نشته تکلیف راته ډېرې بلکې څوک اینم زه بدلوم زموږ باندې 2 کسانو اپریشن دا دي څومره خرچه چې ماله دومره بیا په هغو ده نور هیڅ قسم له څوک شته نه خو یو ماشوم لور مې 12 کالو لور ده د هغې نه به د هغې اپریشن به پکې راځي نور څوک شته نه داسې چې هغې ته زه ویم چې یاره دا مسله زموږ حل کا ماله یې نه راکړه نه هغه بل څوک نشته دغه تکلیفونه راونیم رالو او بل د پیسو مسله دغه ده چې زما سره هیڅ قسم له څه ذریعه نه جوړېږي او کومه ذریعه چې جوړېده نه هغه مونږه لکه وي چې یاره الله به هم ښه کړي خو ډاکټران وي چې یاره د اوسه پورې مونږ ډېر کوشش کوو خو لکه اوس دا مسله په غیر د اینې د بدلولو نه کېږي کرلې ګل که ګل راته اسخې شونو بد نصیبی دا او خلق چاته کچاته جړم خور کې چې زمون سره څو غم لاړو او زما خور پټه نشته په پردي کور کې پازې کېږم او پکوړې مې په خولې خپل بچی می سازر خو بل ته ملاس نه دی نیولې خو مهنت مې کړې ده خو بل ته ملاس نه دی نیولې نن زه مجبور شوم دا خرچه په ما باندې ډېره زیاته ده نو یو خو هغه چې بس دغه معمولي خبرې د لاسه زه ما بچی خوارېږي او داسې څوک خپل مې شته نه پلار مې نشته رور مې نشته تره مې نشته او پوله پټی جایداد مې نشته او دغسې مجبوره یم نو زه تاسو ته دا سوال کوم د الله په خاطر باندې چې زما سره مدد وکړئ او زه په دې وخت کې ډېر مجبوره یم صرف دغه علاج د لاسه نورو ډاکټرانو زه واپس کړی یم زما نوم امتیاز دی زما راولید چې بیمار دی او مونږ لکه زه په خپله په ده ته ولاړ یم او بس ژوند راله مزه نه راکړي او کار مار کم او مزدوري کم او بس چې څه یې هغه بس دله راوړم ګولۍ ستنې دوانې پې عرضي علاج به وکړو زمونږ یې ډېر غټ خیال ساتلی دی سبقونه یې راباندې وې اوس هم د دې مجبورۍ د لاسه پرېښي دي او کچ کچرونه مې دي او بس نشو صدقه نشته لکه بس دغلته مزدوري کومه دلته دی له رامنډې وم دا زما پلار دی بیمار دی په هر ځای کې چې څوک د هغوی مسافر یا د هغوی زموږ سره امداد وکړي او دا چې زه به تعلیم په خپله کړم او چې څوک بیماران یې غریبانان یې زه به د هغوی علاج پرې کړم او دا زما پلار دی چې دنیا په کوم ګوټ کې مسلمانان یې په نورو مې زموږ سره د روپۍ 2 روپۍ امداد وکړي چې زما پلار پې ښه شي ډاکټر وایي چې دی خلک خوینه به ورته پوښتو چې زما دا ورور دی دی غریب دی او دی به کار کوي که نه مونږ به ساتي دی به زما پلار دغه کوي که نه مونږ به ساتي دی هره ورځ ګولۍ راوړي د 500 روپو دې سره ډاپونه راوړي دې به کې زمونږ بیمار شي زما د دې رور بیمار شي زما د خویندو بیمار شي نو دی به کم کوي دی د یو پسې منډه وکړي د بل پسې منډه وکړي چې د چا څه اوس کېږي ولیکي مونږ دا نه وایو چې څوک دې پلکاو راولیکي څوک دې بزرګاو راولیکي او چې چا 100 روپۍ اوس کېږي چا 500 مونږ ته راکړي او الله به ورله دې اجر ورکړي زه دغه وایم چې بس زما د خاوند ناجوړه دی او د اوسه پورې لکه خزانه خپل کاره مزدوري دا کوله موږ یې ساتلو اوس بعد د دې نه زموږ وس نه کېږي او د ده څوک نشته روري نشته پلار نشته هېڅوک یې نشته بس موږ دغه شان بې وسه شوي یو
او د اپریشن موږ ته چې لکه د اپریشن وکړي د ته اینه بدل کړو نو د ډاکټرانو واپس کړی دی د موږ ارزي د نشي دوايانې ورکو او چې هغه نه ورکو نو د هغې سره بیا د ته ډېر زیات تکلیف وي او دغه بچی مې دی واړه مې دی او لکه نور مې سشتې نه دغه یو زوی مې دی دغه پکې صرف غریب په یو پسې منډې وخی او په بل پسې منډې وخی او لکه دله دغه کوي چېرته یو نه غواړي چېرته د بل نه غواړي دله پې مونږ عرضي علاج په کور کې کو د نشې د آرام ډراپونه ورته خېجو چې هغه نه خېجو ده ته تکلیف وي د اوسه پورې مونږ هېڅ چاته لاس نه دي نیولي مونږ د چا نه دي غوښتلي خو اوس زمونږ دغه کو لکه سوال کو عرضي کو دې خلکو ته کو دا ټول زما وروڼه دي چې د چا څه د وسه کېږي کو د چاته مونږ دم نه وایو چې لکه مونږ له دې 1 لاک راولي 2 لاک راولېږي خو د وسه د چاره پورې خبره ده په دې باندې موږ څوک نه مجبورو خو لکه موږ سره د اوس امداد وکړي چې موږ پې د علاج وکړو او لکه موږ پې دی بوځو ډاکټر لا زموږ سره دومره نشته ډاکټر و چې لکه تاسو څه پیدا کوئ راولئ نو لکه موږ بدل علاج وکړو دته موږ یې نه بدل کړو او د هغې پورې لکه موږ د کور دغه کړی دی چې موږ سره لکه پیسې نشته سو خلکو پکې لکه چا داسې 2-3 کسان دي چې هغو زموږ سره لکه خپل وس مناسب کړی دی خو لکه نور داسې موږ له چا څه نه دي راکړي چې لکه موږ د سره دې ډاکټر ته وښیو یا بوځو ډاکټران وایي کنه چې لکه دته به اینه بدلیږي نو اوس لکه زموږ باندې د 2 تنو خفګان را روان دی لکه دغې یوه ماشومه مې د هغې نه به لکه اینه نیمه ایسته شي او نیمه به دته پاتې کېږي نیمه هغې ته پاتې کېږي په ما باندې د 2 تنو لکه خرچه را روانه ده او لکه په ده باندې م خفه یم دا مې غم دی هغه مې غم دی هغه مې الوات دی او دا چې مې د ده باندې ورکېږم لکه بیخي ډاکټرانو چې د هېڅ قسم له بیماري نوره نشتي خو دا ورته بدل کوي دی به بچ شي کور پردی دی زمونږ نه دی او رزق بس کله یې او کله نه خو بس هغه خپل وخت زندګي د هغه تېرو دوايانې پیدا کو ډوډۍ نه خورو خو صرف دله هغه دوايانې او ګولۍ او ستنې پیدا کو او دله بس دته دغه کو چې دی پیلکوټې سمې ورکو ارام ولا ورکو په هغې سره غلی چینی بس بیا دا وړوکې وځي یو ځای بل ځای سوال کوي او دله لکه د دوايي دپاره پیسې پیدا کو بس دې وروڼو ته دغه وینا ده زمونږ چې زه د دوی خور یم دا زما وروڼه دي کو د دې وطن دي کو د بل دي کو د بل دي خو لکه چې زموږ سره د الله د رضا دپاره لاس خلاص وکړي خو چې د چا څه وسي دم چاته نه وایي چې یو سړی دی لکه ځان خراب کړي او موږ له دې راولېږي دغه دي نه کوي خو لکه زموږ سره د وس مطابق لکه اخلاص وکړي بسم الله الرحمن الرحیم پیر محمد خان زما نوم دی فضل چې و دا یو محنتي او محنتکش او مزدورکار سړی او ډېر په سختو کې په خپل بچو باندې هم ښه ښکلی ژوند تېراو او په خپل هم چاته لاس نه دی نیولی نن چې د ده کم حال دی او بیمار په بیماري حالت کې پروت دی نو دی اوس دی محتاج دی زما او ستا د امدادو اوس دا چې راکم علاج د ده ته ډاکټرانو ښودلی دی هغه د ده د وس نه بهر دی او دا فضل چې دی نو دی زه پیژنم چې دا داسې کس و چې ده ته موږ کله هم لاس نیولی دی د امداد نو ده به لاس شاته کا او د امداد نه اخیستو چې زه په دې خپل ژوند کې خوشحاله یم او زه ځان ساتی شم خو نن ده ته زموږ ضرورت دی نو زما اپیل دی ټول وروڼو ته چې دا څومره له چانه کېږي په کم اړخ کېږي کو بدني او کو مالي او کو څه نو هغه د دې سره امداد وکړي چې د چا څه اوس کېږي ولیکي مونږ دا نه وایو چې څوک دې پلکاو راولیکي څوک دې بزرګاو راولیکي او چې چا 100 روپۍ اوس کېږي چا 1500 مونږ له دې راکړي او الله به ورله دې اجر ورکړي لکه بیخي ډاکټرانو چې د هېڅ قسم له بیماري نوره نشتي خو دا ورته بدل کوي دی به بچ شي اوبه مینوالو تاسو د فضل کریم خبرې واورېدې ویډیو ټوله تاسو وکتله تاسو په خبره پوه شوي چې فضل کریم ته د څومره کومک او د ملاتړ ضرورت دی الله پاک دې اول مال او بیا تاسو له طاقت درکړي چې د داسې بیمارانو سره په عملي توګه د الله جل جلاله د رضا دپاره کومک او ملاتړ وکړو او بیا دې خبرې ته چې د هغه لورکۍ به د هغه دپاره یې نه ورکوي لورکۍ چې د هغې به څونه ارمانونه وي هغه د خپل پلار دپاره یې نه ورکوي هغې ته خو زه سلوټ کوم او داسې بچي دي ټول عمر له خوشحاله او آباد الله پاک لري ځکه چې د داسې ماشومانو لپاره زه وایم چې په دې دنیا کې وړوکې غونته جنت وی چې هغې پکې ځان له خپل د جنت هغه سیلونه کولی
داسې ماشومان خو د ټول عمر له زنده‌باد وي. خو مینوالو راځئ د دې ماشومې د پلار سره د دې ماشومې سره د هغوی د ټول کور سره مونږ د الله د رضا دپاره خپل ملاتړ وکړو. د لټون بنیر سره اقبال محسن به ستاسو نه اجازت غواړي. ډېره زیاته مننه. لویه خدای دا زړګی مې دومره ډېر شوی چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوی. د زړګو ټکورول مې وظیفه شوی. پروا نشته دی که ځان هم رانه هېر شوی. د لوی الله په امان.